السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د CCNA دوهم کلاس دوهمه ویډیو ده. په دې باندې موږ تاسو پیل کوو او په دې کې به موږ تاسو د نتورکس ټایپس پیژنو یا د نتورک ډولونه. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اول پیژنو چې what is network. نتورک څه ته ویل کیږي؟ Network is a collection of interconnected devices that communicate with each other. نتورک چې دی د کنیکټ شویو ډیوایسو مجموعه ده کوم چې په خپل منځ کې کمیونیکیشن وکړلی شي، ډیټا شیر کړلی شي، د څه ویلی کېږي دې ته نتورک ویلی کېږي. اګزامپل لکه لوکل ایریا نتورک، وایډ ایریا نتورک، پرسنل ایریا نتورک، دا ډېر ډولونه دي. په دې باندې موږ تاسو خبره کوو. ګورئ دغه تعریف د نتورک دی. د نتورک تعریف جلا دی او د نتورکینګ تعریف بیا جلا دی. اوس راځو what is networking. networking بیا څه ته ویل کېږي؟ refer to the practical work of connecting computers and other devices to share resources and information. دا په اصل کې د کمپیوټر د کنیکټولو لپاره هغه اکټیویټي، هغه فعالیتونه چې موږ تاسو غواړو کمپیوټر له یو بل سره کنیکټ کړو تر څو یو له بل سره معلومات شیر کړلی شي، دې ته نیټورکینګ ویل کېږي. It encompasses both hardware, outer switch and software protocol. دا کې دوه برخې شاملې دي چې په دې کې راوټر، سویچ یعنی هارډویرز برخه پکې شامله ده او بله برخه چې ده هغه سافټویر برخه ده لکه پروتوکول شول، اپلیکیشن شول او نور موضوعات شول. اوس راځو نیټورک ټایپس ته. اول راځو لین ته یعنی لوکل ایریا نیټورک. LAN is a network that connects computer and device within a limited geographical area. LAN هغه برخه ته هغه نتورک ته ویل کېږي کوم چې په یوه محدوده ساحه کې کمپیوټر یو له بل سره کنیکټ کوي، څه چې هم لکه په کور کې یا دفتر کې یا کیمپس کې، یعنی د یو کوچنی نتورک دی، ډېر لوی نه دی. It's typically used Ethernet or Wi-Fi technology. It allows for a high-speed data transfer among connected devices. یعنی په دې کې کومه ټیکنالوژي استعمالیږي؟ په دې کې یا انټرنیټ کیبل استعمالیږي او یا په دې کې وائی فای استعمالیږي تر څو په لوړ سپیډ سره یو بل ډیوایس ته معلومات ولیږي. دا تاسو کتلی شئ دغه لین دی، یعنی د کوچنۍ ساحې لپاره وي، لکه د کور لپاره یا د دفتر لپاره چې موږ تاسو کوم نتورک جوړ کړو دغې ته لوکل ایریا نتورک وي. بل ډول چې دی دې ته وان ویلی کېږي یا وایډ ایریا نتورک. A WAN cover a broader geographical area than a LAN. یعنی دا چې دی په یو لوړه ساحه، یو لوړ سرحدات په خپله جغرافي ساحه کې نیسي د لین په پرتله. Often spanning cities, countries or continents. دا کېدلی شي چې هیوادونو ترمنځ جوړ شي، کېدی شي د ښارونو ترمنځ او کېدی شي چې د براعظمونو ترمنځ جوړ شي. یعنی وایم چې د یو لوی نتورک دی. It connects multiple LAN and typically use large technology lines. The internet is the largest example of WAN. دغه کوم WAN چې دی دغه د زیاتو لین څخه جوړ شوی دی. لوکل ایریا نتورک په دې کې استعمال شوی دی او په دې کې ټیلیکمیونیکیشن لاینز استعمالیږي او انټرنیټ چې دی دا د WAN یو لوی مثال کېدلی شي. دغه تاسو ګورئ چې مختلف لینز او مختلف ښارونه یو بل سره څنګه کړي دي، کنیکټ کړي دي. بل راځو metropolitan area networks. A metropolitan area network is a network that spans a city or a large campus. It is larger than a LAN but smaller than a WAN. دغه هغه نتورک دی کوم چې د لوکل ایریا نتورک څخه لوی او د وایډ ایریا نتورک څخه کوچنی دی، یعنی ښارونه یا پرځن لوی کیمپس یو له بل سره نښلوي. Typically used to connect multiple LAN within a specific geographical area. یعنی د دې په واسطه زیات لوکل ایریا نتورک په یوه ځانګړې جغرافي سیمه کې کنیکټ کېدلی شي. یعنی دا د لوکل ایریا څخه لوی او د وایډ ایریا څخه کوچنی دی. دغه تاسو کتلی شئ د غزني بولډینګز دننه په ښار کې څنګه کړي دي، سره کنیکټ کړي، لکه یو یونیورسټي ده
دلته تاسو ګورئ دلته آفیس بلډینګز دي، دلته ریزیډنټ ایریا ده، دلته ګورنمنټ بلډینګ دي، دا یو بل سره کنیکټ کړي دي. بل ډول چې دی پرسنل ایریا نیټورکس پان is a small network usually within a range of a few meters. دا پرسنل لکه د نوم نیم چې معلومیږي د یو پرسنل کوچنی نیټورک دی چې ممکن په یو څو مترس فاصله کې وي. that connects personal devices such as smartphone, tablets and laptop. کله چې په دې کې سمارټ فون، خپل لیپټاپ او یا نور ټابلیټس ډیوایس یو له بل سره کنیکټ کړي، لیکن دا ډیره کوچنی وي. دغه دغه بلوتوث ټیکنالوژي چې دو کمنلی یوزډ فار پین، په پین کې د معمولا بلوتوث استعمالیږي، لکه مثلا موږ تاسو ریموټلی کوم ماوس استعمالوو یا موږ تاسو ګوشکۍ استعمالوو یا نو موږ تاسو غواړو یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره د وای فای او یا پرسن د بلوتوث په واسطه معلومات یو له بل سره شیر کړای شو، یعنی دا څه پرسنل دی، دا ډېره کوچنی ده. دا تاسو کتلی شئ، یعنی دلته ګورئ کمپیوټر دی، دلته ګوشک دی، دلته ماوس دی، دلته پرنټر دی او دلته خپل کمپیوټر ته د یو له بل سره څنګه کړي دي، کنیکټ کړي دي. ښه، راځو بل ته storage area network. آسان. A storage area network is a specialized network designed to provide access to consolidated block level data storage. It enhances storage devices accessibility to server, improving performance and availability. Storage area network هغه network ته ویل کیږي کوم چې یو ځانګړی storage د ملټیپل یا زیاتو کمپیوټر لپاره لګول شوی وي، چې په اصل کې د سرورز وي چې ای لپاره زیات storage ټاکل شوی وي، او ملټیپل کمپیوټر کولی شي چې خپل ډیټا د دې یو کمپیوټر څخه د یو ډیوایس څخه څنګه کې اکسس کړلی شي او یا ورسره شیر کړلی شي. دغه کوچني نیټورک ته storage area network ویل کیږي. دغه تاسو ګورئ دغه ته ویل کیږي storage area networks. بل راځو ورچوال پرایویټ نیټورک چې ورته VPN هم ویل کیږي. او VPN creates secure connection over the internet between user and remote networks. VPN چې دا د ریموټ کوم نیټورکس او د یوزر ترمنځ یو محفوظ کنیکشن رامنځته کوي چې نور څوک نشي کولی تر څو د دې ډیټا وګوري. It's encrypt data transmit over the network. دا چې کله په نیټورک باندې ډیټا لیږي هغه انکریپټ کوي. انکریپټ دا مطلب چې دغه یو بل فارمټ ته اړوي. دغه فرض کړئ که زه چیرې په VPN کې یو میسج ولیږم، پاسورډ پرسن زما پاسورډ احمد یو دوه درې دی، دا چې کله ټرانسفر کېږي د احمد یو دوه درې نه وي، د یو بل فارمټ ته وختل شوي وي، په یې باندې څوک نه پوهېږي. ښه، ensuring privacy and security for remote user accessing corporate network. دا د یوزر او د کارپوریټ نیټورک لپاره تر ټولو زیاته سیکورټي رامنځته کوي. دلته تاسو ګورئ دغه VPN. ډیره مننه چې تاسو زموږ سره پاتې شوئ. هیله ده چې په دې ویډیو کې به مو د نیټورک ټایپس زده کړی وي. په راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د خدای په امان.